د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. افغانستان د 15 ډوله درملو په برخه کې ځان بسیاینې ته رسېدلی. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې افغانستان اوس مهال د 15 ډوله درملو په برخه کې ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د دغو 15 ډوله درملو راواردول له نورو هیوادونو څخه په بشپړه توګه بند شوي او یوازې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد وزارت د روغتیایي محصولاتو د تنظیم رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبي په وینا د درملو په برخه کې د کورني تولیداتو د ملاتړ لپاره په هیواد کې له بهرنیو کورنیو ادارو سره خبرې کړې دي چې تر ممکنه حده کورني درمل وکاروي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د درملو د تولید 104 کارخونې فعالیت لري چې نږدې 650 ډوله درمل تولیدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر نړیوال او سیمه ییز ملاتړ ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان پر بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. انتونیو ګوتریش د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د دوامداره پرمختګ د موخو د مرکز په پرانیست غونډه کې افغانستان سره د قزاقستان د همکاریو مننه کړې او زیاته کړې ده چې دغه مرکز به د سیمه ییزو شریکانو نړیوالې ټولنې په همکارۍ د افغانستان د دوامداره پرمختګ ملاتړ وکړي. د نوموړي په خبره د افغانستان خلک د بېوزلۍ، بېځایه کېدو، زلزلو او اقلیمي بدلونونو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت افغانستان سره د همکارۍ په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي له څرګندونو هرکلی کړی دی. د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور 15 هوکړې لاسلیک کړې. د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور پلاو کابل کې د یوې مشترکې سوداګریزې ناستې پر مهال د 10 میلیون ډالرو په ارزښت 15 سوداګریزې هوکړې لاسلیک کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي یادې ناستې ته ویلي منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول ازبکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې زیاتې شوي دي. بلخوا کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکند او کابل ترمن نوي هوکړو ته په اشارې وویل سږکال له افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابره زیات شوي دي او دوی چمتو دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه تر 2 میلیارډو ډالرو لوړه کړي. د یادونې وړ ده چې تیرو 4 کلونو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سیاسي، سوداګریزې، اقتصادي او کلتوري اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې شوي او د لا پراختیا هڅې روانې دي. هیواد کې د سترګو او غوږونو معلولینو ته د زده کړو ځانګړي مرکزونه جوړیږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د ځانګړو زده کړو امیر غلام سخي وحدت وایي هغو کسانو ته د هیواد په 13 ولایتونو کې د ځانګړو زده کړو 10 مرکزونه جوړ شوي چې په سترګو نه ویني او په غوږونو کاڼه دي. هغه زیاتوي په دغو مرکزونو کې ګڼ شمېر د یاد معلولیت لرونکي کسان تر د ځانګړو زده کړو لاندې دي. د یادې ادارې د کیفیت د تضمین رئیس مبشر آغا وایي په 14 ولایتونو کې به د ځانګړو زده کړو مرکزونه جوړ کړي او د اړتیا په صورت کې به په ځینو ولایتونو کې د دغو مرکزونو شمېر له 1 څخه تر 3 پورې شي. د چارواکو په خبره هغه نابینایان او کاڼه چې خپلې زده کړې بشپړوي په حکومتي ادارو کې به ورته کار زمینه برابره شي او په دې برخه کې ټولو حکومتي ادارو ژمنه هم ورسره کړې ده. د ایران فضایي حریم په بشپړه توګه پرانیستل شو. د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند وروسته ایران په بشپړ ډول له خپل هوایي حریم د پرانیستلو اعلان وکړ. د بهرنیو رسنیو په وینا د ایران د ملکي هوایي چلن ادارې له اسرائیل سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن د خپل هوایي حریم د بشپړ پرانیستو اعلان وکړ. د ایران د ملکي هوایي چلن ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې اوس د کورنیو او بهرنیو الوتنو عملیات بیا پیل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې د مهر آباد هوایي ډګر هم په بشپړه توګه د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د یادونې وړ ده چې د جولای له 18 راهیسې د ایران ټول هوایي ډګرونه د الوتنو لپاره پرانیستل شوي وو خو د مهر آباد هوایي ډګر یوازې د ورځې په محدودو ساعتونو کې کارول کېده. حماس په مشروط ډول اسرائیلي یرغملو ته د مرستو رسولو ژمنه کړې ده. حماس اعلان کړی چې که اسرائیل ځینې شرطونه ومني نو دوی چمتو دي له سره صلیب سره د هغو یرغمل کسانو د مرستې همغږي وکړي چې د دوی په ولکه کې دي. دغه څرګندونې وروسته له هغې شوي چې حماس یوه ویډیو خپره کړه چې پکې یو سخت کمزوری یرغمل ښکاري او له لوږې څخه ځورېږي. خپرې شوې ویډیو د لویدیځو هیوادونو توند غبرګونونه راوپارول.
خو حماس ویلي له سره صلیب سره هر ډول همکاري به هغه مهال ممکنه وي چې که اسرائیل غزې ته د بشري مرستو لارې پرانیزي او د ویش پر مهال یې هوایي بریدونه هم بند کړي. د اسرائیلي چارواکو په وینا دا مهال 50 یرغمل کسان لا هم په غزه کې دي چې یوازې د 100 تنو د ژوندي پاتې کېدو امکان شته. مسجد اقصی کې د اسرائیل ملي امنیت د وزیر عبادت غبرګونونه راپارولي. اسرائیل د ملي امنیت خي اړخیا وزیر ایتامار بن ګویر بیت المقدس کې د الاقصی جومات انګړ ته تګ او هلته د عبادت له کبله له غبرګونونو سره مخ شوی دی. په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې بن ګویر د یهودیانو د یو ګروپ مشري کوي. اردن چې د دې ځای د ساتلو رسمي دنده پر غاړه لري د بن ګویر لیدنه د نه منلو وړ پاروونکی عمل بللی دی. د یوې پخوانۍ هوکړې له مخې اردن د دې ځای د ساتونکي په توګه خپل تاریخي رول ساتلی دی په داسې حال کې چې اسرائیل د امنیت او لاسرسي کنټرول لري. د تړون له مخې یهودیانو ته یوازې د دې ځای چې دوی یې د معبد غر بولي د لیدلو اجازه شته خو هلته د عبادت اجازه نه لري. ایران په رسمي توګه د دفاع شورا د جوړېدو اعلان وکړ. د ایران او اسرائیل ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې له اوربند څخه لږ تر لږه یوه نیمه میاشت وروسته ایراني چارواکو په رسمي ډول د دفاع شورا په نوم د یو نوي بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ. ایراني رسنیو د ملي امنیت عالي شورا د سکرترۍ له قوله راپور ورکړی چې د دغې شورا د اساسي قانون د 176 مادې له مخې د هیواد د دفاع شورا جوړېدل تصویب کړي دي. د معلوماتو له مخې دفاع شورا به د هیواد د دفاعي طرحو د وسوالو ځواکونو د وړتیاو د لوړولو موضوعات په متمرکز ډول څیړي چې مشري به یې د ولسمشر په غاړه وي او غړي به یې د قواو مشران د وسوالو ځواکونو قماندانان او اړوند وزارتونه وي. تر اوسه دا لا روښانه نه ده چې د دې نوې شورا جوړېدل به د ایران پر پوځي وړتیاو څه ډول اغېز ولري. د یمن سویل کې د 154 ایتوپیایي کډوالو بیړۍ ډوبه شوې ده. د یمن په سویل کې د ایتوپیایي کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله چې 154 تنه پکې سپاره وو یوازې 12 تنه ژوندي پاتې دي. د یمن لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان رئیس رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د 88 کسانو مړي موندل شوي او 94 نور چې لا درکه دي ښایي مړه شوي وي. د نوموړي په وینا تر دې دمه یوازې 12 کسان له دې پیښې ژغورل شوي دي. په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالداره هیوادونو ته ورسوي. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.